تازه خبر کندهار ولایت کې طالبانو خلاف خلک راپورته شول. خلکو تازه څه ویلي دي، طالبانو له خلکو څه غوښتنه کړې ده، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. وروسته له هغې چې طالبانو په کندهار ښار کې د افغانستان د اردو اړوند فرقې اوسیدونکو ته له هغه ځایه د وتلو دستور ورکړی، د سې شنبې په ورځ په زرګونو کسانو د طالبانو پر ضد احتجاج وکړ. طالبانو د کندهار د زړې فرقې په سیمه کې له اوسیدونکو غوښتي چې خپل کورونه تخلیه کړي. پخوانیو چارواکو ریټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ په زرګونو کسانو د طالبانو د دغه دستور په وړاندې د ولایت ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوو انځورونو کې لیدل کېږي چې احتجاج کوونکو په دغه ښار کې یوه جاده تړلې ده، هغه سیمه چې طالبانو یې د خالي کولو دستور ورکړی دی. معمولا پکې د اردو د متقاعد شوي افسرانو او نورو امنیتي ځواکونو کورنۍ ژوند کوي. یو پخوانی چارواکي چې د اغیزمن شوو کورنیو سره په تماس کې دی، ریټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ځینې کورنۍ له 30 کلونو راهیسې په دغه سیمه کې ژوند کوي او طالبانو هغوی 3 ورځې وخت ورکړی دی چې کورونه خالي کړي. د ریټرز په وینا د طالبانو ویاندویانو په دې تړاو تر اوسه د دوی پوښتنو ته کوم ځواب نه دی ویلی. تر دې دمخه د پنجشیر او دایکنډي ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه هم داسې ریپورټونه ورکول شوي وو چې خلک په زوره له خپلو سیمو کوچېدو ته اړ ایستل شوي دي. تر دې دمخه د طالبانو پر ضد چې ډېر په چټکۍ سره واک ته ورسېدل، په یو شمېر نورو ښارونو کې هم لاریونونه وشول چې زیاتره یې په تاوتریخوالي واوښتل. په کندهار کې د سې شنبې ورځې په لاریون کې د تاوتریخوالي په اړه لا څه نه دي ویل شوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.